د نتورکینګ برخه کې کار کوم. البته دا زما لپاره یو اسانه سفر هم نه و، بلکې د ستونزو له هر څه سره مخ کېدلو، ولیکن همت مو هیڅ وخت د لاسه ورنکړ. البته هر وخت چې هغه سختیانې راتلې نو د خان نیټورک کوم چې تاسو د بلال جان نه واورېده، نو دا په هر برخه کې له ما سره همکار پاتې شو او هغه زما ژوند تقریبا داسې ووایه چې 80% یعنی مکمل په بله بڼه تبدیل شو او زما مالی استقلالیت هغه دی مالی فریډم چې هغه فاینانشل فریډم چې ورته وایي هغه مې تقریبا ترلاسه کړ. نو 8 میاشتې مخکې داسې و چې زه په ترکیه کې محصل یم، ما به د کور نه پیسې راغوښتلې. نن الحمدلله زه هر هفته خوشبختانه ډیر ښه عاید لرم. د بلال جان نه، د ستوري صاحب نه، د احسان کایا نه، د ټولو نه ځانګړې مننه کوم. په دې سفر کې ما سره څنګ په څنګ پاتې شول او همکاري کړې ده. سلور رنګ ته رسېدل ډیر اسانه کار هم دی او اسانه کار هم نه دی، ځکه چې دې ته ځان رسول یو خواري زحمت د غواړي. څوک چې یعنی زحمت وباسي نو حتما به ثمره ګوري. لکه بلال جان ورور چې په خان نیټورک کې ستوری صاحب هم داسې مشر دی، دوی کار کې دوی هر یو تر ډایمنډ نو پلاټینیم ته دې رسېدلی دي. نو دا ټول زحمت د دې یو کال اوسېدل په اومیګا پرو کې، یو کال افغانانو سره څنګ په څنګ کار کول، حتی شپې موږ ورته سهار کړي دي چې زمونږ دغه خواري ابس لاړه نشي. دې ته پلانونه، دې ته هغه ستراتیژي ورته برابر کړې ده چې څنګه موږ دې ځای ته راورسیږو. دا به البته اکثره ملګري فکر کوي چې دې ځای ته به رارسېدل ډېر اسانه وي، ولیکن بیکګراوند ته چې ګورو د دې تر شا موږ بېخوبیانې تېرې کړي. حتی دغه تېره میاشت دغه 15 ورځې یا 20 ورځې چې زه دغه سلور ته رسېدلم، تقریبا موږ 8 شپې تر سهار 4 بجو پورې موږ کار کړی، زحمت هم ویستلی دی. نو دې ځای ته م ځان راورسو. انشاءالله زه ټولو ملګرو نه دغه په ګروپ کې نن چې په زوم کال کې و د دې ټولو نه هیله کوم تاسو پیل واخلئ، سټارټ وکوئ، د انګریزانو خبره پیل واخلئ، راشئ، شروع کوئ، سیستم ته داخل شئ، بالخصوص د خان نیټورک سره یو ځای شئ. په افغانستان کې یوازینی فعلا خان نیټورک دی چې د اومیګا پرو بڼه په بهترین شکل باندې مخکې وړي. البته نور ټیمونه به ممکن اوسي، زه ته خبر نه یم، ولیکن خان نیټورک بهترین ځای دی ځکه دلته تقریبا 4000 غړي دي او دوی ټول په اومیګا پرو کې عملا لګیا دي. هر یو نه که تاسو پوښتنه وکړئ نو د اومیګا پرو نه، د خان نیټورک نه، د دې شبکې نه تقریبا ټول راضي دي. یعنی تاسو به داسې یو کس تر اوسه پورې پیدا نه کړئ چې هغه د خدای ناخواسته د خپل دغه فیلډ ته چې راننوتی ده یا دغه غواړي چې مالي استقلالیت ترلاسه کړي دې ته راننوتی ده او ناراضه دي اوسي. زه مطمئنه یم په دې باندې ملګرو، ډېرې خبرې نه اوږدوم. که تاسو هر یو راشئ او پیل وکوئ، آغاز واخلئ، نو مطمئنه اوسئ چې یو بهترین آینده به ولرئ، بهترین راتلونکی به ولرئ. نو هیله ده چې د خان نیټورک سره راجستر کړئ ځان او را روانه میاشت د خیره د اول تاریخ نه په ډېر بهترین شکل به تاسو ته بهترینه خبرونه لرو، نو هغې ته هم منتظره اوسئ په خیر. نو مننه بلال جانه، خدای دې آباد او خوشحال لره. دا تعهد دی، څوک چې کمیټمنټ تعهد کوي هغوی سره به خان نیټورک مخې ته ځي. څوک چې انشاءالله پرمختګ کول غواړي هغوی سره مونږ تاسو ټول کار کوو، مخې ته به ځو. نو مونږ ستاسو لپاره دغه یو غوره فرصت راوړاندې کړی دی ترڅو تاسو بې ځان توکې ګټه ترې واخلئ. هره ورځ هر ماښام د افغانستان پر وخت 8:30 بجې پښتو دري سیمینار تاسو کتلی شئ، ګډون پکې وکړئ. سبا چې البته دري ژبه باندې دی، کوم ملګري درسره په دري ژبه خبرې کوي هغوی هم دعوت اولی شي ترڅو دغه فرصت په اړه لا پوه شي. نو عبید جان وروره ډېره زیاته مننه. زه ویاړم راتلونکي 3 میاشتو کې زه باید تا ډایمنډ رنګ کې وګورم. خان نیټورک پرامس دا د خان نیټورک وعده ده، انشاءالله 50 به کار کوو، مخې ته به ځو لکه په ګډه باندې
د بریا په لور. سلامت